ژوند مو زده کړه ژوند مو کار د خدای لاره زموږ لار د خدای لاره زموږ لار مینه د آدم پلو ژوند په هر قدم پلو مینه د آدم پلو ژوند په هر قدم پلو ټول په سر لیدل تتم دا مو کلی دا مو چم ټول په سر لیدل تتم دا مو کلی دا مو چم دا مو کلی دا مو چم دا مو کلی د چم کلي د ډرامې په تیر لړ کې مو واورېدل چې څرک خپلې کوژدنې ګلۍ ته د سرو زرو ګوته راوړي خو پلار یې د دې بد خبر سره راځي چې ډاکټر د ګلۍ په ناروغۍ د سرطان شک لري د دې ترڅنګ زرغونه د پلوشې کور ته د هغې د ورېندارې ګلۍ پوښتنې ته راغلي او پلوشه ورته وایي چې دې ته یې خپل ورور معلوم دی که خدای مه کړه په ګلۍ څه وشي نو له هغه به هم ژوند پاتې شي بل خوا څرک خپل دوست لونګ ته خپل غمونه راسپړي او د دې پرېکړې سره پاڅي چې که د ګلۍ یوه ورځ ژوند هم وي د ده په کور کې به یې تېروي او د دې لپاره به همدا اوس له خپلې مور او پلار سره خبرې کوي راځئ دا نوی لړ پرانیزو مورې همدا زما وروستۍ خبره ده زویا لږ صبر خو وکړه چې معلومه سي هغه څه ناروغي لري روغه به سي او که خدای مه کړه مورې وایي د ژوند په هره ساه کې مرګ پټ دی دا څه معلومه ده چې هغه مخکې مري او که زه وای زویا دا څه وایې خدای دې در باندې توده سیلۍ هم نه رالوزوي لالا داسې خبرې مه کوه وریندار به مې خدای روغه کړي مورې که د هغې یوه ورځ ژوند هم پاتې وي هغه یوه ورځ به هم په همدې کور کې تېروي زویا لومړی د خدای هغه جوړه کی خو انسان بیا مرګ ته پیدا ده مورې داسې مه وایه انسان مرګ له نه دی ژوند له پیدا دی چې کله مري مرګ له ورځي ژوند له مرګ نه مخکې دی او زه هم غواړم چې له مرګه مخکې ژوند وکړم مورې لالا مې رښتیا وایي واده به ورله وکړو خدای مهربانه دی خدای به یې روغه کړي لورې غلې سه په تا چا خبرې کړي مورې غوسه کېږه ما خو درته ومې ویل دا مې وروستۍ خبره ده که ګلۍ ژوند کوي په همدې کور کې به یې کوي او که مري هم همدلته به مري د هغې مور او پلار به یې در سره ومني چې ناروغه لور در واده کړي خامخا به یې مني ځکه چې هغوی به نه غواړي چې له ګلۍ نه مخکې زه مړ شم هغوی تا څه کوي چې مرې که پاتې کېږې هغوی زما خواښې او خسر دي خواښې او خسر خو د مور او پلار په ځای دي مورې هغوی مې په لالا ډېر خفه کېږي په لالا دې ډېر خفه کېږي د خپلې لور لپاره چې لورې نه یي لالا دې څه کوي اوس خو یې لور شته اوس خو به راباندې خفه کېږي وایم نه یې درکوي د سرطان ناروغي چې ډېر ژوند وکړي څو میاشتې د څو میاشتو لپاره نه څوک خپله لور ودوي او نه خپل زوی ته واده کوي مورې ما درته وویل چې چا د مرګ مرۍ په غاړه کړي چې نه به مري میاشتې او کلونه پرېږده چې د یوې شېبې څوک ډاډ ورکولی شي چې زه به ژوندی یم زویا له تا مې قربان کې ولې ځان هم خفه کوې او موږ هم داسې به وکړو چې یو څو میاشتې به صبر وکړو د ګلۍ ناروغي به معلومه سي او هیله خدای ته صبر ښه دی مورې یوه ورځ هم صبر نشم کولی نو څه کوې زه ژوند غواړم ژوند اوس ژوند نه دی نه دا لا څه ژوند دی د سوځېدو ژوند هره ساه راته د ژوند وروستۍ ساه ده مورې ولې مې ورور کړوې واده ورله وکړئ چې دا پې خوشحاله دی نو ته پرې ولې خفه کېږې دی په خپله ښه او بده کله پوهېږي زه به ناروغه انګور راودوم د خلک به څه وایي په دې کې د خلکو څه کار دی خلک د نورو په کارو کې خامخا کار لري د خلکو یې زما له واده سره څه نو پلار به دې ومني پلار به مې ولې نه مني د څو ورځو لپاره څوک دومره مصرف په ځان مني پوهېدم چې ستاسو سره همدغه د خرڅ فکر دی چې خرڅ پرې ونه شي کار څومره خرڅ پرې وشي کېږي به خو خدای دې وکړي چې دغه بدمرغه ناروغي نه وي نو ډاکټر څه ویل هغه ډاکټر هم څه ازموینې ورته ولیکلې یو ازموینه یې وخت غوښته نو ما ویل چې ګلۍ به کور ته ورسوم
زه به ازموینې پسې بیا راشم. خدایه ته خو پرې خپل رحم وکړې. ځوانه جانه لور مې ده په واده ولاړه. رښتیا سړیه که خدای مکړه ناروغي سخته وي نو د واده سره به یې څه کوو؟ ته د واده غم اخیستې، د روغتیا غم یې کوه. خدای دې روغه کړي، د واده سره به یې څه کوو؟ هسې مې ویل له سرطانه خو بیرته روغېدل ګران کار دی. خدای دې نه کړي چې سرطان وي. هغه ډاکټر ویل چې اوس هیڅ څه نسي ویلی. او نور یې څه ویل؟ ویل چې د څو ناروغیو نښې همدغه ډول دي. نو بیا د دې معلومات څنګه کیږي؟ او ښځې خو درتو مې ویل چې له ازموینې نه وروسته د ګلۍ پلاره دې واده ته مې ورله ډېره سودا ده. درته وایم د روغتیا سوال یې کوه. ما خو اورېدلي که خدای مکړه د چا دغه ناروغي هم وي څو کاله یې دارو درمل کیږي. او ښځې څوک ناروغې ښځې خپلو کورونو ته نه بیایي. څرک به کله دې ته جوړ شي چې ناروغه ښځه کور ته بوځي، او سردار خان به کله دې خرڅ ته غاړه کیږدي. څه خرڅ کیږي؟ ولور به ترې موږ نه غواړو. له والوره یې تیر بیا هم یو څه خرڅ خو کیږي. ګنې ګلۍ به نه واده کیږي. او ښځې صبر کوه او د روغتیا دعا یې کوه. موږ په کومو فکرونو کې ډوب یو او ته کومې بولالې غږوې. نو څه وکړم؟ همدغه ژړا وکړه. نو ته چیرته ځې چې پاڅېدې؟ زه به لاړ شم په پټو به لږ وګرځم. نو زه څه وکړم؟ زما هم لور ده، همدغسې پرې زما هم زړه خوږېږي، خو له پېښې خو تېښته نشته. هغه د لور دې هم راغله. ژاړه مه، هسې یې مه خفه کوه. تاسو دواړه کښېنئ او زه به لاړ شم درنه. مورې ولې ژاړې؟ هسې لورې دا شیطان کافر مې زړه ته سل اندېښنې رااچوي. اندېښنې مه کوه مور جانې، ته صبر چې زه دې د اوښکې په خپل پلو پاکې کړم. له پلوه دې ځار شم لورې. څه اندېښنې کوې مور جانې؟ څه چې د خدای خوښه وي په هغې به خوښ اوسو. بېشکه چې خدای لوی ذات دی، خو دا پلار دې ما کړوي. ولې دې کړوي؟ څه یې درته وویل؟ ویلې څرک به اوس واده ته تیار نشي. مور جانې د هغوی غم مه کوه، څنګه چې ته خفه یې داسې به هغوی هم خفه وي. اوس زموږ او د هغوی خوښي او خفګانونه سره یو دي. ما هم ډېر فکرونه وکړل خو کومه پرېکړه مې ونه شوه کړی. که موږ ځواب ورکړو د احمد خان کورنۍ به پسې لا خفه شي. نو زموږ سره خو هم بله لاره نسته، څه به وکړو؟ نو رنځوره ښځه خو کور ته نه سو راوستلی. نو څه فکر کوئ چې څه وکړو؟ نور به څه وکړو خو ځواب به ورکړو، ورته به ووایو چې موږ دې ته تیار نه یو چې ګلۍ راواده کړو. مورې نصرت لالا به مې دا مني؟ ته په خبرو کې مه رالویږه چې چا نه وي ګړولې، خبرې مه کوه. خو وړانګه ښه وایي څرک به دې ته غاړه کښېږدي. یا سړیه څرک خو هلک دی، په خپل ښه او بد څه پوهېږي. اوس خو دغه خبره کوي، خو تمه یې پرېکړه چې هغه خوارکۍ هم په خوشحالۍ څا واخلي، او ګلۍ خو هسې هم د روغېدو نه ده. خدای مه کړه چې سبا خفه کېږي، له هغې نه یې نن خفګان ښه ده. ښځې زه خو وایم چې یو ځل به بیا ترې پوښتنه وکړو چې څه وایي. له هغه نه څه پوښتنه کوې؟ په خپل بچي د چا بد پیرزو کېږي؟ موږ چې زاړو خو هم د هغه لپاره. مورې یو ځل مې د لالا نه پوښتنه وکړئ، بیا چې هره پرېکړه کوئ بیا ستاسو کار دی. درته وایم غلی سه، لالا دې له پلاره ښه نه پوهېږي، وړوکی هلک ده، ښه او بد څه پېژني. نو بیا به داسې وکړو چې یو څو ورځې به صبر وکړو چې د ګلۍ ناروغي سمه معلومه شي. ناروغي خو یې معلومه ده، ډاکټر چې لوی روغتون ته لېږلې وه خو ښکاره ده چې سرطان ده. نو بیا صبر ولې نه کوئ؟ په صبر نه پوهېږم، زه مې نازولی زوی نور په بېځایه اندېښنو کې ډوب نسم ساتلی. یا ښځې نو که دغه نازولی زوی د خپله ځان له دغو اندېښنو نه خلاصوي نو موږ به یې څنګه خلاص کړو؟ د څرک پلاره ته هم عجیبه خبره کوې، درته مې وویلې که هغه نه پوهېږي نو ته خو پوهېږې. څرک به ځان په سیند کې لو کوي، موږ به ورته ګورو. مورې زه هم درته وایم چې لومړی مې څرک لالا خبر کړئ، بیا چې هر څه کوئ هغه ستاسو کار دی. وړانګې لورې څو ځلې مې درته ویلي چې د مشرانو په خبرو کې خبرې مه کوه. ښه نه به یې کومه، څه چې مو خوښه وي هغه وکړئ، خو زه به مې لالا خبروم. ښه نو ته غواړې چې زه څه وکړم؟ پسې لاړ شم، خو څنګه به دغه خبره له خولې راوباسم؟ پسې مه ځه، لیک ورته ولیکه
او په لیک کې ولیکه چې ګلۍ نوره د موږ انګور نشي کېدی. دا ډرامه رحیم الله بشارت لیکلې او اغلې د لافروز زیرک درته وړاندې کړه. د ډرامې تخنیکي ملګری یې محمد رفیق و. قدرمنو اوریدونکو، دا خپرونه ستاسو ده او ستاسو په نیوکو لا ښکلې کیدی شي. هیله ده خپل لیکونه له موږ ونه سپموئ. زموږ پته ده د افغانستان د لومړنیو زده کړو پروګرام یا اپپ د راډیو له لارې د ښوونکو د روزنې څانګه د MSS دفتر کور شمیره 114 یا 114 د بریښنا کوټ تمځای د کلولپشتي لوی سړک کابل افغانستان. ښاد او آباد اوسئ. ژوند مو زده کړه ژوند مو کار د خدای لاره زموږ لار. ژوند مو زده کړه ژوند مو کار د خدای لاره زموږ لار. د خدای لاره زموږ لار. مینه د آدم پلو ژوند په هر قدم پلو. مینه د آدم پلو ژوند په هر قدم پلو. ټول په سر لیدل ته تم دا مو کلی دا مو چم.